اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن انتها د مینې زور د محمد. د حسن انتها د مینې زور د محمد، په زړونو د دنیا باندې راخور د محمد. صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته. ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ګرانو کتونکو، قدرمنو اوریدونکو، سلامونه مې واخلې ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم، سره د خپل ګران ملګري نوید احمد کودروال صاحب ناست یم، د خپلو درنو ملګرو، مشرانو، استادانو ترڅنګ راغلی یم د ملکنډ د سیمې ډیری جولاګرام کلي ته. ډیره خوږه سیمه ده، د سیند په غاړه باندې آباده ده. تاسو په شیشه باندې وینئ او په خوا کې مې ناستې کوي داستار یوسفزی صاحب. کتونکو، لالازار ټي وي تل داسې یو کاوش کړی دی چې ستاسو مخې د معیار خلک راوستي، هغه خلک راوستي چې معیاري فکر لري او د دې هیواد دپاره هغه فکرونه ستاسو مخې ته ږدي چې پیغام وي. نو داستار یوسفزی صاحب سره په دې هیله ناست یم چې څه ته ریکارډ کړم، تاسو سره شریک کړم. داستار صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډیره مننه. ټول نه مخکې خو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو په دومره لنډ تنګ وخت کې دا د اختر موقع ده او دومره د ټینشن په دې دور کې چې هر سړی هغه په ځان شوی دی، هر سړی د ځان شوی دی. په دې دور کې هم تاسو چې دی هغه د پښتو دپاره، د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره چې دی هغه هلې ځلې کوئ، ستړي کوئ، منډې کوئ، خپلې پیسې چې دی هغه لګوئ، د خپلو بچو د خولې هغه نوڼی چې ده هغه را اخلی او د دې ادب دپاره لګوئ. نو دغې ته موږ په دروند نظر باندې ګورو او ستایو، تاسو له داد درکړو، ډاډ درکړو. الله دې وکړي چې داسې ډېر ډېر پروګرامونه تاسو زموږ پښتنو ته چې دی نو هغه وړاندې کوي. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېره مننه داستار صاحب. داستار صاحب چونکې ډېر خلک په تاسو پیژني، تاسو د قلم قبیلې ملګري به هم تاسو پیژني او تاسو د پښتو له خدمت کوي، خلک به هم تاسو ډېر پیژني. داسې ملګري به وي، بعضې زموږ کتونکي به داسې وي چې تاسو سره به ناشنا وي، نو د هغوی سره لږ ځان معرفي کړئ. ښه، زما نوم چې دی هغه خپل نوم مې صابر علي دی او ادبي دنیا کې چې دی نو دستار یوسفزي په نوم باندې چې دی نو لیکل کوم، نظم هم لیکم، نثر هم لیکم او دې نه علاوه د دې کلي ډیري جولاګرام سره مې تعلق دی او سبق چې دی هغه ما د ماسټر پورې ویلی دی. پېښور یونیورسټۍ نه چې دی ما آخري د کم 14 امتحان چې هغه مې د هغه ځای نه کړی او بیا د 2012 نه چې دی نو هغه زه سرکاري کالج کې د پښتو ژبې استاد یم او د سرکار نه خپله وظیفه چې دی نو هغه اخلم. ماشاءالله، ډېر زبردست. داستار صاحب کلام به را سره شریکوي، چونکې ملګري به په تمه وي، سترګې به وي چې داستار صاحب به څنګه داسې شاعري کوي چې فاتح صاحب او کودروال صاحب، غني غورځنګ صاحب دي راټول شوي دي او چاپېره ترې ناست دي، نو د هغوی سره خپل کلام هم میداني کې، منځ کې به نورې خبرې بیا کوو. ښه، صحیح ده. زه به د غزل نه وړاندې اول یو قطعه ستاسو سره شریکه کړم. وایي چې زما لاسونه تنګ و، زما ډېره غریبي وه، زما لاسونه تنګ و، زما لاسونه تش و، زما ډېره غریبي وه، نور هیڅ خبره هم نه وه زما ورور په منځ کې. زما لاسونه تش و، زما ډېره غریبي وه، نور هیڅ خبره هم نه وه زما ورور په منځ کې. او رندار مې د ډېر وخت نه پکې کاڼي ټکوله، ورندار مې د ډېر وخت نه پکې کاڼي ټکوله، اخر مو دیوال ووهو رسا د کور په منځ کې. زما لاسونه تش و، زما ډېره غریبي وه، نور هیڅ خبره هم نه وه زما ورور په منځ کې. ورندار مې د ډېر وخت نه پکې کاڼي ټکوله، اخر مو دیوال ووهو رسا د کور په منځ کې. او یو غزل چې دی هغه به د سره وړاندې کړم. د غزل مطلسه داسې ده، وایي چې اوس خو نه دي هغه هسې پخې ستنې، اوس خو نه دي هغه هسې پخې ستنې، غم چولې مې د زړه د کوټې ستنې. اوس خو نه دي هغه هسې پخې ستنې، غم چولې مې د زړه د کوټې ستنې، او هسې نه چې مې د ژوند په سر را پریوزي، هسې نه چې مې د ژوند په سر را پریوزي، انتظار مې کړی د صبر ورستې ستنې. او شعر دی چې هسې نه چې مې د ژوند په سر را پریوزي، انتظار مې کړی د صبر ورستې ستنې. او پښتانه او مغل خیل برابر نه دي، پښتانه او مغل خیل برابر نه دي، چرته ګرګي چرته سپکې ټانټې ستنې.
پښتانه او مغل خیل برابر نه دي چرته ګرګي چرته سپکې ټانټې ستنې او دا ژوندون خو په مثال لکه ګړی دی دا ژوندون خو په مثال لکه ګړی دا ژوندون خو په مثال لکه ګړی ده ماشومتوب ځواني پیري دي درې ستنې دا ژوندون خو په مثال لکه ګړی ده ماشومتوب ځواني پیري دي درې ستنې او دا زما د یار په ملا کمسی پرتې دي دا زما د یار په ملا کمسی پرتې دي که دا ستنې په شا کړي درنې ستنې دا زما د یار په ملا کمسی پرتې دي که دا ستنې په شا کړي درنې ستنې او ستا باڼه رانه ستا زلفو داسې پټ کړه ستا باڼه رانه ستا زلفو داسې پټ کړه لکه ورکې شي د چا نه د شپې ستنې ستا باڼه رانه ستا زلفو داسې پټ کړه لکه ورکې شي د چا نه د شپې ستنې او شعر دی چې دا ګوندونه نظریې او مسلکونه دا ګوندونه نظریې او مسلکونه ما ته ښکاري دا بیخي د نشې ستنې دا ګوندونه نظریې او مسلکونه ما ته ښکاري دا بیخي د نشې ستنې او دا په دې چې زه په ډانګ پیلي وایم دا په دې چې زه په ډانګ پیلي وایم ته په دې ماله د زهر وهې ستنې دا په دې چې زه په ډانګ پیلي وایم ته په دې ماله د زهر وهې ستنې او د مغرب له لوري داسې دیوان راغله د مغرب له لوري داسې دیوان راغله چې وباسي د جومات او حجرې ستنې د مغرب له لوري داسې دیوان راغله چې وباسي د جومات او حجرې ستنې او اخیری مقطع چې وایي چې وخت په تبر د غربت ټوټې ټوټې کړې وخت په تبر د غربت ټوټې ټوټې کړې د دستار د ارمانونو اوږدې ستنې وخت په تبر د غربت ټوټې ټوټې کړې د دستار د ارمانونو اوږدې ستنې اوس خو نه دي هغه هسې پخې ستنې غم چولې مې د زړه د کوټې ستنې ډېر الله ډېر زبردست دستار صاحب د دومره ښایسته کلام شریکولو ګرانو کتونکو هغه وایي چې غزل بې مخاره اوښ وي چې په کوم اړخ لاړو بالکل هغه محورونه پکې ټول مونږ ته دستار صاحب وښودله دستار صاحب دا خبر راته په ډاګه کې څه کتابي اثار مه شته که نه کتابي اثار خو لا تر دې دمه ما نه دي دغه کړي چاپ کړي نه دي خو مواد را سره ډېر دي شته دی او انشاءالله ډېر زر چې دی نو به چاپ شي ډېر زر داسې د کال نیم خبره به یې دومره ټایم به نه اخلي انشاءالله الله دې وکړي چې کتونکو د دستار صاحب کتاب هم زمونږ ګوتو ته راورسي داسې به وي چې پښتو ته به ډېر څه میلاو شي الله دې وکړي دستار صاحب چونکې شاعران زمونږ ټول د قام سترګې دي او هغه نزاکت او حساسیت لري چې زمونږ د چاپیریال او د هیواد هغه ټولې اړیکې او هغه څه چې وي هغوی سره کېږي مخامخ هغوی ویني هغه مونږ ته په ډاګه کوي داسې شاعر راته نامه یاده کوي چې تاسو ته ډېر زیات متاثره یې شاعران خو زما ټول زیات خوښ دي که په کلاسیک کې ووایم نو په کلاسیک کې زما چې دی نو هغه خوشحال بابا چې دی هغه ډېر زیات خوښ دی ځکه هغه ګڼ اړخیزه شاعر دی ډېر زیاته ښه شاعري کړې ده په هره موضوع شاعري کړې ده او د دې نوي دور کم شاعران چې دي د دې هم څومره ډېر شاعران دي ټول ډېر ښه لیکل کوي د ینګ کسان چې کوم را روان دي دوی هم ما خیال دی که اډو نوم د چا وانخلم نو هم ښه به خو ټول په خپل خپل ځای باندې ډېره ښه شاعري کوي ډېره ښه شاعري ډېره مننه جي ډېر زبردست صاحب ستاسو باره کې خو مونږ ستاسو نه واورېدل چې کوم ستاسو څنګه شاعري ده ډېره زبردسته ده کتونکي به هم ډېره زیاته خوښوي مونږ اورېدلي دي د طنز مزاح باره کې ستاسو هم ډېره خوندوره شاعري کوي نو که څه کلام به راسره شریک کړو زموږ مینوالو سره خوندونه به ترې واخلو جي ډېره مننه به وي طنز و مزاح په حواله سره خو هم زه لیکل کومه خاص کر چې دی هغه هایکو نن سبا چې دا هغه لیکمه ښه یو څو هایکوګانې چې دی هغه به ستاسو سره شریکې کړم وایي چې زلمي په 100 روپۍ راواخیستلې زلمي په 100 روپۍ راواخیستلې او ښه په درز غوبل واده یې وکړو زلمي په 100 روپۍ راواخیستلې او ښه په درز غوبل واده یې وکړو اوس یې د ناوې نه ټول زور وباسي او دا یو بله وایي چې بابا له لاړه له بلډ پریشر یې و
بابا له لاړه له بلډ پریشر یې و هلته یې دومره مالګه وخوړله چې د 60 رګې ورله وشلولو. او د بل یو هایکو د وایي چې په دې خبره کې څه شک نشته، په دې خبره کې څه شک نشته چې زوی نعمت او لور رحمت دی. خو په دې خبره کې څه شک نشته چې زوی نعمت او لور رحمت دی، خو ښځه د غټ عذاب نه کمه نه ده. او دا یو بل هایکو د وایي چې فطرت په یو حال کې هم نه بدلیږي، فطرت په یو حال کې هم نه بدلیږي، که برید کونډه کړي او ټوپک راواخلي. فطرت په یو حال کې هم نه بدلیږي، که برید کونډه کړي او ټوپک راواخلي، خو د هجرانه مخرور نه جوړیږي. او دا یو بل هایکو د وایي چې بیګا د خان د کور نغلا شوي وه، بیګا د خان د کور نغلا شوي وه چې سپي راوسته او پرېښوده نو په څوکۍ باندې ورننوته. بیګا د خان د کور نغلا شوي وه چې سپي راوسته او پرېښوده نو په څوکۍ باندې ورننوته. او دا بل هایکو د وایي چې جانان وې مینه په یو شرط کومه، جانان وې مینه په یو شرط کومه، ته چې راځې نو څه ناڅه به راوړې، زه چې درځم نو څه ناڅه به راکې. او د شریک کور خو د خدای بیخ وباسي، د شریک کور خو د خدای بیخ وباسي، د ښځې خواته کېناستې نشي څوک، بیا ورته ټول وایي دا ډېر دله دی. او دا یو بل هایکو د وایي چې بابا له لاړم چې دانه مې ښه شي، بابا له لاړم چې دانه مې ښه شي، داسې دانې ورته راغلې وې چې خپله دانه یې رانه هېره کړله. او بابا له لاړم چې دانه مې ښه شي، داسې دانې ورته راغلې وې چې خپله دانه یې رانه هېره کړله. او وګوره څومره په اسلام مین دي، وګوره څومره په اسلام مین دي. دا پښتانه زلمي د بانک په وخت کې ګانې چې اوري په هینډ سپری اوري. ډېر الحاجي ډېر زبردست ګرانو کتونکو، هیله لرو ډېر خوند به هم ترې اخیستی وي. دستار صاحب یو طرف ته سنجیده شاعري کوي، بل طرف ته طنز مزاح هم تاسو واورېدو، ډېر خوند به تاسو اخیستی وي. دستار صاحب صرف 2-3 شعر را سره هغه شعرونه شریک کې، چونکې شاعر ته خو خپل شعرونه ډېر زیات ګران وي، ولې بچي وي، خو بعضې پکې داسې وي چې کله دې په تنهایۍ کې ناست وي د هغې زمزمه هم کوي. نو هغه 2-3 شعر را سره شریک کې ډېره مننه به وي. صحیح ده. څنګه چې تاسو ووایه خوشحال بابا هم دغه ویلي چې د شاعري چې ده نو دا د شاعر چې دی دا هغه مجازي اولاد وي که نه. نو شاعري خو ټوله د شاعر خوښوي، زما خیال یې داسې صدقه پکې نه وي، خو بیا هم څه داسې وي چې هغه خلکو ته لږ ډېر زیات زما په خپل ځاني هغه شاعري تاسو ته مخکې ما ووایي چې خوښوي چې د کم تعلق چې دی هغه د ژوند سره وي. وایي چې دا یو قطعه به درته ووایم، وایي چې دا خلق ځان له په زور کار ګوري، دا خلق ځان له په زور کار ګوري، جنگ ته یې هسې خارښتېږي ډډي. دا خلق ځان له په زور کار ګوري، جنگ ته یې هسې خارښتېږي ډډي. هر سړي نه چنګیز خان جوړ شوی، د هر سړي نه چنګیز خان جوړ شوی، شر او فساد ته یې راښکلي بډي. دا یو بله قطعه به درته هم وایي چې دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی، دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی، روغ او ساز بانډه کوي او غل ترې تښتي. دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی، روغ او ساز بانډه کوي او غل ترې تښتي. د ژوندو مارچندخانو تول روان دی، چې یوه دانه رانیسي شل ترې تښتي. او نو ډېره مننه. ډېر زبردست دستار صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې راغلی او زموږ سره هم دا ناستې جوړ کړلو. الله تعالی د دې صله تاسو له درکړي. بل د پښتو دپاره چې دا کمې هلې ځلې کوئ، کومه منډه وهئ، تاسو کم زیار کوئ، نو د چا نه پټ نه دی. د لالازار کتونکو دې وخته پورې چې سم واورېدل، خم واورېدل، تیاره را په خورېدو ده، وخت هم نازک دی. خپل رو ته رحمت پاتې خله سره د ګرانو ملګرو اجازت راکړئ. د پاک الله په امان.